بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو پېښور ټریفک پولیس د ایس ایس پی صاحب دی او رشید خان دی. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. څنګه حال سر؟ خیر دی، شکر دی. سر په دې داسې حالاتو کې چې چار چاپېره خلک د یو بل نه منډه وي، ډاکټران هم منډې وي، هر څوک منډه وي، تاسو دا هڅه کړې ده چې په سړک باندې ولاړ یې او د دې ماسک دا کمپین کوئ، نو په کوم سوچ او فکر باندې لکه ستاسو خو الرډي کار هم سړک سره دی، څومره باندې د خپل عوام ګران دی سر؟ منګه دا کوشش دی چې څومره دا کوم دا اوس دا کرونا وایرس دا مسله شروع شوې ده دا ډېر ریپډلی دا خورېږي. بل د دې خلکو ته د شعور ورکولو هم ضرورت دی ځکه چې موږ ډېر خلک د دې خبرې نه خبر نه دی چې یاره دا مرض څومره خطرناک دی او څومره دا دغه کېږي. بهرحال احتیاط د دې واحد نن سبا علاج دی چې احتیاط کې او تا ته شعور یې د دې متعلق چې دا موږ څنګه ایوایډ کوو. نو په دې وجه باندې موږ راغلي وو او دې خلکو ته موږ وایو چې یاره تاسو له څه داسې احتیاطي تدابیر پکار دي چې تاسو د دې مرض نه بچ ځان پاتې کوئ. نو په دې وجه موږ راغلي وو، دوی سره موږ خپل هغه کوشش کوو ورسره او ورسره زمونږ سره زمونږ ویاړ یې تاسو کوم چې ستاسو ټیم دی الحمدلله ډېر ځوانان دي د پښتونخوا د پښتنو ګلالي دي، دې ته څه وایي د دې حوصلې څومره اوچتې دي؟ دوی چې کوم دی دوی خپل کار ډېر ښه په ایماندارۍ سره کوي، دوی لګیا دي، دوی چې قوم باندې کله مسله راغلې ده دوی ورسره ولاړ دي. موږ په شاشینو کو دهشتګردي ده هم موږ ولاړ یو، که دا مرض او دا وایرس راغلی دی نو په دې هم موږ ولاړ یو. دوی سره موږ هر ټایم شانه په شانه به دوی سره موږ ولاړ یو او زموږ حوصلې ډېرې اوچتې دي. انشاءالله دا دې وایرس له موږ شکست ورکوو، دا موږ نشي والی. انشاءالله موږ به دې له شکست ورکوو او موږ به سرخرو کېږو. زمونږ تاسو ته وزیر اعلی صاحب هم ناست دي، زمونږ وزیر اعظم صاحب هم ناست دي، ستاسو اواز اوري، څومره هغې له دا یو پیغام ورکوئ چې زه د پېښور ټریفک پولیس چې کوم دي هغه 24 ګنټې تیار دي دې حالات ته؟ بالکل موږ ولاړ یو، موږ د خپل کسانو ته باقاعده دوی له خپل موږ هم ټریننګ ورکړی دی او بل موږ دا ټریننګ مخکې خلکو ته د دې ورکوو وله چې تاسو کوم داسې احتیاطي اقدامات تاسو کولی شئ چې ویې کړئ چې تاسو د دې مرض نه ځان بچ کړئ. موږ ولاړ یو، د قوم زموږ دا وایو چې موږ به ستاسو سره ولاړ یو، 24 ګنټې به سره ولاړ یو، موږ به تاسو سره مدد کوو، تاسو ته به موږ شانه په شانه ولاړ یو او وی ویل نیور لیټ یو ډاون انشاءالله. قدرمنو د ایس پی صاحب ډي ایس پی صاحب موږ سره ولاړ دي. السلام علیکم سر. سلام. موږ سر ستاسو دا منډې تړلې وینو، څه میسج دی، څه پیغام لرئ په دې موقع باندې قوم تاسو ته ناست دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عوامو ته زموږ دا پیغام دی چې د دې وایرس د بچاو دپاره تدابیر اختیار کړي او هغې د دې تدابیر او بچاو لپاره کوششونه وکړي او زموږ خپل هم دا کوشش دی چې عموما دا ماسک یا کوم چې شیزونه موږ ته اویلیبل دي نو هغه پې تقسیمو ورکوو چې د دې احتیاطي کار وشي. دا ماسک او دا چې کوم دي دا نن د پېښور ټریفک پولیس د طرفه تقسیمیږي؟ بالکل بالکل ټریفک پولیس د طرفه دغه ماسک تقسیمیږي. قدرمن شي سر. قدرمنو تاسو چار چاپېره وګورئ، ما ایس پي صاحب سره هم دا خبره وکړه چې خلک تختې لګیا دي د یو بل نه، ولې زموږ دا ځوانان چې کوم دي دا پښتانه ځوانان چې کوم دي نو دا ولاړ دي د خپل عوام دپاره، د خپل قوم دپاره، د خپلو خلکو دپاره. رشید خان ډېر یو نیک انسان دی الحمدلله. رشید خان ستاسو منډې تړلې هغه د چا نه پټې نه دي، خو دا کم پیټې چې تاسو په دې خپل اوږو اخیستی دی څه وایې په دې وخت کې؟ سر تاسو ګورئ زمونږ ایس پي صاحب زمونږ ډي اس پي صاحب لکه د کشرانو غوندې دي دا نه وي چېرې مونږ ستاسو سینیر یو صرف زمونږ سره دغه کمانډ دپاره ولاړ دي او مونږ په خپلو پیسو یعنې دا نه چې سرکار په خپلو پیسو مونږ ماسکونه اخلو او په دې عوامو یې تقسیمو. مقصد مو صرف دا دی چې د عوامو او د پولیس ترمنځ کومې فاصلې دي چې دا ختمې شي او دې خپلو عوامو ته مونږ هغه اویرنس ورکوو. زمونږ د ایجوکیشن ټیم هم راغلی دی نو مونږ یو پمپلیټ هم چاپ کوو لګیا یو د کرونا اویرنس حوالې سره. نو انشاءالله دغه هم عنقریب مونږ بیا پبلک ته دغه ورکوو او ته نور تاسو ګورئ چې پبلک زمونږ نه څومره ګیر چاپېر راتاو دی، د دې څومره مینه ده مونږ سره، نو دا زمونږ دپاره یو غټه د اعزاز خبره ده. څه پیغام لرئ خلکو ته د ټولې نړۍ خلکه؟ دا وایرس دا خو په ټوله دنیا کې خور دی، خو که تاسو وګورئ نو نورو ځایونو کې ملکونه بند دي، دوکانونه بند دي، مارکیټونه بند دي. دا چې کوم خلک دنیا کې زما ډېرې میندې خویندې روریان په ټوله دنیا کې ستاسو اواز اوري، څه پیغام لرئ دې ته؟
سر پیغام خو به زه دا عوامو ته ورکړم چې بالکل ویره نه ده پکار، خپل مونځ اودس پکار دی، او څنګه چې دی وي چېرې ماسک هم ضروري دی، خو ورسره چې کوم لاس وینځل دي، خوله کنګالول دي وغیره دغه ضروري دی، او هغه الریډي موږ مسلمانان یو 15 وخته مونځ کوو، نو په دې کې څه دغه نشته، او بهرحال احتیاط ډېر زیات ضروري دی. احتیاط ضروري دی. قدرمنو فهد صاحب تاسو هم په سړک باندې هغه منډې تړلې دي ولاړ یې، څه پیغام لرئ زموږ د قوم له د ملک له کوم خلک چې ستاسو غږ اوري څه وایي دي ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ تقریبا د څلورمه پنځمه ورځ ده د ایس ایس پی ټرافیک وسیم احمد خلیل په هدایت باندې میډم شازیا په ټیم کې مونږ یو، نو مونږ مختلف روډونو باندې ورځو چې کوم دی هغې عوام ته چې کوم دی پمفلیټ ورکوو، د وبا باره کې چې کوم دی هغې ته چې کوم دی پریکاشنز ورکوو، هغې ته مونږ وایو چې یاره تاسو ته کوم اقدامات اخیستل پکار دي او چې کوم دی هغې سره تاسو د دې وایرس نه بچ کیدی شئ. نو ټول نه مخکې خو لکه زه هغې ته څه هدایت ورکول غواړم، ټول نه مخکې دا چې د ماسک استعمال دا مونږ یو کمپین هم شروع کړی دی د ماسک د تقسیمولو. نو پهله خبره خو دا چې د ماسک استعمال تاسو کوئ، دې نه علاوه هر نیمه ګنټه پس د لاسونو وینځل چې کوم دی تاسو کوئ. دا ښه ده، مطلب تاسو میډیا والا چې کوم دلته موجود دي د دې پلیټفارم په ذریعې سره زموږ دا میسج به لږ وایډ سپریډ شي. مونږ ډیلی په روډز باندې ورکوو، خو لکه دا اوس یو پلیټفارم دی، نو انشاءالله دې نه علاوه چې کوم دی نو پکار دی چې بهر راتګ کم کړي، چې بغیر ضرورت نه چې کوم دی بهر نه راځي. لکه څنګه د حضور صلی الله علیه و وسلم یو حدیث مبارک هم دی، شرط چې وبا راشي نو هغه ځای ته ورتګ نه دی پکار، او د هغه ځای نه بهر راتګ هم نه پکار، تاکې د دې سپریډ نه کېږي. نو لہذا عوام ته زما دا میسج دی چې تاسو څومره احتیاطي تدابیر اخیستی شم دا واجب دي مونږ باندې، پریکاشنز اخیستل دا مونږ باندې واجب دي، او زمونږ فرض دا دی بطور ټرافیک پولیس زمونږ دا فرض دی چې مونږ چې کوم دی عوام دې باره کې ګایډ کړو. یریږئ نه فهد صاحب؟ نو یاره خو خیر الله نه پکار ده، او انشاءالله چې د عوام دعاګانې مونږ سره وي نو د یارې ضرورت بیا نشته دی. ډېرو میندو خویندو دعاګانې دا به د تاسو سره وي، ستاسو دپاره به یې کوي، ځکه که تاسو یې نو مونږ یو او دا قوم دی. قدرمنو فهد صاحب سره رشید صاحب سره دې سره اوسو د مختلف چې کوم په دې روډ باندې زمونږ عوام را روان دي، عام خلک را روان دي، نو په هغې کې دي ماسک تقسیموي او دا شعور پکې را بیداروي. د ځان خیال ساته ښه. څومره چې قدرمنو زموږ په دې روډ باندې خلک تېرېږي، رشید خان تاسو په خپله یریږئ نه؟ سر جی یاره خو بالکل ځکه نه کوو چې عوامو دپاره مونږ هر قسم قربانۍ ته تیار یو، او تاسو ګورئ چې کومه د صاحب ته سره خبره وکړه چې یاره دوی چې دی زموږ پولیس چې دی نو هغه چې کوم هغه مخکې واقعات وو هغې ته مونږ غاړه ورکړې وه، نو دا خو ډېره وړه خبره ده جي، او انشاءالله دې عوامو دپاره هر څه ته تیار یو. دغه د ویاړ خبره ده قدرمنو چې تر کومې پورې زموږ داسې قسم له افیسر، داسې قسم له پښتانه په پولیس فورس کې وي، نو انشاءالله تعالی هېڅ غم به نه کوو، دې سره به اوږه په اوږه ولاړ یو. زما دا روز دې سره ده، ګورو چې دې مخکې نور څه کوي. د پرل پبلک स्कूल खुश खबरी यतीम तलबा व तालिबात की तालीम और तरबियत मुफ्त। प्ले ग्रुप था नहम दाखिले जारी है, ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की सहूलत भी मौजूद है। पता अबू बकर रोड, लालजार कॉलोनी, यूनिवर्सिटी कैंपस, पिशावर। राबिता नंबर 0345 9713 509। قدرمنو دا د دې بل یو زموږ یو روډ دی هغه لګیا دی او خلکو کې اویرنس راولي. دا اویرنس دا دی چې مایک او سپیکر دی په دې سړک باندې ایښي دي لګیا دي. دې سره یو مین خبرې شریکوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. څنګه لري ورور خیر؟ الحمدلله الحمدلله احسان دی. ډیره ګرانه ډیوټي دی نه ده؟ نه سر بس ډیوټي را ایماندارۍ سره کوي، خدمت د عبادت دی سر. بس مونږ په دې نیت باندې راغلي یو چې خپل عوام ته څومره مونږ فیسیلیټیټ کولی شو سر. الله دې ستاسو مل شي. قدرمنو د دې خبرې ټولې په ګل بدلې او دا حقیقت دی چې ډیره ګرانه ده په دې روډ باندې ودرېدنه. نو قدرمنو زه به ډیره مننه رشید خان. مونږ خو ما ته هم دا ماسک را په خولې که
حقیقت دی چې دا خلک دا خواږه دي او دوی سره د دې ملک او قوم غم دی د دې ورسره فکر دی نو ځکه نن دی په دې سړک باندې په دې باندې زموږ چې کوم دا پښتانه بلکې مسلمانان رونه خویندې دي نو دی ورسره اوږه په اوږه ولاړ دي ځوانه څنګه حال خیر خیر دی جی شکر شکر دی الله پاک بچی دا زموږ ټریفک چې کوم پولیس دي دی ستاسو دپاره ولاړ دي نو څومره دې ته په کومه سترګه ګورې څومره تعاون عوامو له موږ له څومره پکار دی چې دې سره تعاون وکړو موږ د کې پی کې پولیس ډېر زیات شکرګزار یو او د کې پی کې پولیس خو په دنیا کې یاد دي لکه او ډېر زیات ښه دي هر چا سره ښه دي او موږ غریبانه خلک چې موږ دا راکړه دي ډېر ډېر شکریه او مهرباني دعاګانې مه کوې ورته ولې نه ولې الله پاک دې خوشحاله ودان کړي او الله پاک دې په بچو باندې بدی نور رحم وکړي امین امین قدرمنو حقیقت دا دی زموږ ټول پښتانه ډېر زیات خواږه خلک دي خو مسله دغه ده لږه غوندې ځان ته رانږدې کول غواړي او لږه مینه ورکول غواړي او رشید صاحب په دغه کې پیش دی مخکې دی قدرمنو د پېښور ښار دی د سړک منځ دی دا زما روریان کم چې ټریفک پولیس دي دی ولاړ دي د عوامو هغه خدمت دی د هغې هغه مینه ده او د دې جذبه ده زه به یو ځل بیا دا ووایم چې مونږ له پکار دا دي مونږ او تاسو له پکار دا دي چې د دې اوږې سره اوږه ورکړو دوی سره ودرېږو او د دې چې کومې دا منډې تړلې دي دا د ستاینې وړ دي دا ټول زموږ ویاړ دی زموږ فخر دی نو دوی سره به کومک هم کوو دوی سره به ودرېږو او انشاءالله تعالی دې دپاره به دعا هم کوو ولې چې دا هم د چا بچی دی د چا زوی دی د چا د زړه غوښه ده د چا د زړه ټوکړه ده نو که زه په کور کې کښېنم زه خپل دکان بندوم زه د روډ نه یو سایډ ته کېږم زه د عوامو نه ځان ساتم نو دا د دیم حق دی خو ولې د دې دا ډیوټي داسې ده او د دې د خاورې سره مینه دومره ده چې دې به انشاءالله تعالی تر اخرني ساه پورې هغه به په دې خاوره ځان قرباني او دې ته به ولاړي نو دې ته به دوام کوو او د دې سره به ودرېږو د خپل کیمرمین وسیم جان سره د پېښور نیوز نیو ټیم سره په لوی اعلام وسپارم د الله په امان